بسم الله الرحمن الرحیم. نن څه شی شروع کوو؟ ورډ. څه شو؟ مایکروسافټ ورډ. که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې ورډ څه ته ویل کېږي، څه شی ورډ، زه به راشم وینډوز پلس اس او ورته ولیکم څه شی ورډ. د دې خلاصولو طریقې درته وښیم، خو راشئ د ټول نه اول مونږ سره مهمه دا ده چې مونږ ورډ وپېژنو. مایکروسافټ ورډ، مایکروسافټ څه شي ته؟ مایکروسافټ کمپنۍ نوم دی. څه شي نوم دی؟ د کمپنۍ نوم دی. صحیح ده چې بیل ګیټس جوړه کړې ده. تاسو د څومره شیانو ګورئ، دا ټول بیل ګیټس پورې اړه لري. اوس مونږ څه شی شروع کوو؟ افیس. څه شی؟ افیس. دا ټول په افیس کې راځي. افیس څه شی؟ افیس. افیس خپله څه شي ته ویل کېږي؟ ادارې ته ویل کېږي که نه؟ که نه ادارې ته. څه شو؟ اوږده یې ده که نه؟ اداره. انګلیسي ته مو شفت الټ شفت سره ژبه انګلیسي ده، الټ شفت سره اداره. اوس څه شو؟ افیس څه شي ته ویل کېږي؟ په دې باندې اول تاسو خپل دا ذهن خلاص کړئ. ګوره اساسي درس تاسو اوس شروع شو. هغه د موټر سټارټینګ دی. اوس ډریون خو یې پاتې دی، موټر نشي سټارټولی. اسانه دی، صرف کلیپ وتاو کو بس. اساسي درس اوس دا شروع شو. افیس خپله ادارې ته ویل کېږي. په افیس پروګرام کې تاسو کولی شئ چې مثال په کومه اداره تاسو وغواړئ هلته تاسو کار کولی شئ. څنګه کولی شئ؟ کار کولی شئ. افیس هم یادي، بس بېغمه شئ، وظیفه به تاسو ته میلاوي. صحیح ده، خو په هغه صورت کې چې تاسو ښه یاد کړئ. په دې کې موږ سره 8-9 پروګرامونه دي، خو مهم پکې څه شی دی موږ سره؟ ګوره ایم اس څه شی؟ ایم اس آفرین، مایکروسافټ ورډ. څه شو؟ بل موږ سره څه شی دی؟ دلته به زه یو څه شو؟ بل ما سره څه شی دی؟ بل څه شی؟ ایم اس اکسل. دا نور په وړو کې لیکي، ښه کیپس لاک به بېرته ایکس سی ای ال اکسل. درېیم موږ سره څه شی دی؟ ایم اس پاور پوینټ. یا ورته ولیکئ چې پاور پوینټ. څه شو؟ بل موږ سره څه شی دی؟ اکسس. څه شی دی؟ اکسس. تاسو دپاره دغه دی نه ده، دا ډېر زیات مهم دي. په دې کې بیا ډیټابیس په دې کې جوړولی شئ. څه شی؟ ډیټابیس. مونږ به اول ایم اس ورډ وایو چې ایم اس ورډ څه شي ته ویل کېږي، بیا پسې پاور پوینټ دی. پاور پوینټ به بیا وایو د پریزنټیشن دپاره. او دې کې مونږ بټنې جوړولی شو. حیران به تاسو شئ، زه تاسو داسې دغه پکې جوړ کړم. خپله به بټنې جوړوئ، کلیک وکړه، پلانکی شی به راشي. په کلیکونو سره بټنې به تاسو څه شی کوئ؟ په خپله جوړوئ. لکه څنګه چې په دې کې دغه بټن ده، دا تاسو بیا په خپله جوړوئ. د ټول نه اول زه چېرته راغلم؟ دلته راغلم. اول ایم اس څه شته؟ ایم اس ورډ. ایم اس ورډ one of the Microsoft Office. OFFICE دی. Office څه شو؟ which is used for word processor. دا چېرته زده کړي؟ ولې ما درته نه ویلي دلته؟ درته ویلي مو هغه ورډ چې خاصې شو. ایم اس ورډ څه ته ویل کېږي؟ one of the Microsoft Office پروګرام. دلته ورته پروګرام هم چې د یو دغو له جملې څخه څه دی؟ یو پروګرام دی. پروګرام. دلته یو سپیس ورته ورکړئ. پروګرامز یو دا نه یو پروګرام دی. سیده which is used for word processor. کوم چې د ورډ د پروسیسر دپاره استعمالیږي. تاسو دا پروسیسر څه معنا؟ ګوره دا ورډ څومره زبردسته پروګرام دی موږ سره. زه که ورکړم چې کیټ او ورمه که داسې چې سی هغه چې داسې غلطي ورکړم که نه، مثال که زه ورډ په ځای
WROD ورکم دا خو دا یو بل دا سی دی ښه چې کوم سی هغه درنه اخلي داسې یو څه ماته وښیه چې زه مثال کا پرو او داسې پروسیسر دا اوس ما سره غلط دی که نه کرښې ورته کش کړئ پروسیس یې ترسره کړه چې وایي وروره ستا دغه کوم خط چې لیکلی دی دا ګوره غلط دی ورډ پروسیسر په دې باندې پوه شوئ زه دلته رایټ کلیک مه وکړه ما ته چې دغه پروسیسر خو دې نه دی په کار ګوره ډکشنري خپله لري او ولا چې ما همدغه په کار دی یا د دا پروسیسر په کار دی نه ورته ما دا پروسیسر په کار دی په دې باندې کلیک وکړه که نه صحیح ده کلیک دې په وکړه ګوره ما سره څه شی شو شنه لیکه شته نشته بل دې ته ورډ غلطي څه شي ورډ غلطي دغه سره لیکه چې کش شوي زه ورته چې دا راسره ومنه ځکه دا خو پاور پوینټ بس یې شو حل شو او دغه ځای کې چې تاسو ګورئ ښه دغه شنه کرښه چې په دغه ساحه کې ده دا ما سره د څه شي باره ده راته چې دلته ستا ګرامري غلطي کړې ده صحیح ده ښه زه اوس ګورم چې دا شنه لیکه ما سره ورکه شي ګرامري غلطي ما چېرته کړې ده راشه ګورئ یو ختم دلته ما څه ګرامري غلطي ډبل سپیس ما اخیستی دی تاسو وګورئ که نه او دلته ما ته څه چې دلته تا مثال که نقطه څه دی نقطه کې ده وګوره اوس وګورئ که نه تاسو ته اوس پته ولګېده چې استاد مونږ ته تعریف کړو چې ایم ایس ورډ چې دی دا د افیس د پروګرامونو نه یو پروګرام دی کوم چې د ورډ پروسیسر دپاره استعمالیږي and also used for word was document DOCUM ګوره غلطي لیکم ښه documentation څه شو ITION اوس ګوره ښه ګوره زه دا انټر کړم ما سره ګوره غلط راغله ورډ پروسیسر اوس تاسو ته پته ولګي چې ښه اوس ته سپیلنګ نه زده تاسو سره څومره مرسته کوه اوس ډاکومنټیشن خو ما غلط لیکلی په دغه ځای کې ودرېږه او رایټ کلیک کړه او ډاکومنټیشن تاسو وګوره که نه DOCUMENTATION ډاکومنټیشن دې باندې کلیک وکړه ګوره چې خپل یې راته سره څه کړه پوه شوئ تاسو هسې نه ما څه ویل ګرامري نه زه یم چې د ورډ ما سره غلط هغه سره ورډ چې غلط هغې سره سور انډرلاین کړ شي خو تاسو که یو څوک پوښتنه وکړه که نه پوښتنه خاص هم نه کړئ خاموشه ناست دی دا مې انټر کړه څه شو انټر نه دلته راغلم دی ما ته خپله صحیح کښه زه ورته دا دوه ډیلیټ کوم د دې ځای زه ډبل پی لیکم ما سره دا غلط شو که نه ښه تاسو ګورئ یو غلط لیکلی دی دلته ښه درته پته ده چې یو چا له سوال پارچه جوړه د امتحان دپاره هغه ګوره غټ مسؤلیت غواړي او تاسو نه دغه پارچه دا تاسو سره پرنټ کوي خو دا سره لیکه تاسو سره نه راولي ته څنګه استاد راشه دلته فایل له دې ته فایل ویل کېږي څه شو او راشه چېرته پرنټ له پرنټ کې تاسو سره سره لیکه شته او څه د غلط لیکلی دی ډاکومنټیشن بس سوال به ولې صحیح کوي غلطولی خو یې نه شي صحیح ده جریمه به به شپږ میاشتې زندان کې پروت دی صحیح ده او زه ورته یم چې یاره دا به څه شي صحیح ده ډبل پي خود نه وه دې کې سره پي راځي نه خو اوس بیا چې زه وګورم اوس هم غلط دی خو راشه رایټ کلیک کړه او ګوره ډاکومنټیشن ډاکومنټیشن دی که نه ها کوته چې اګنور دا ګوره دلته تاسو سره دا لیکه ورکه یې کړه ځه اوس دا غلط دی ما سره بالکل غلط دی DOCUMENTATION اوس ګوره دا ماته چې غلط دی ښه لږ د ورته صحیح کړی دی بس دا ګوره ډاکومنټیشن دلته ما نه راخلي نه ډاکومنټ ښه دلته کلیک وکړئ چې ډاکومنټ زه غلط لیکم ښه د دې وجې نه چې د دې غلطي ما ته څه کا معلومه کا ما دلته زه راغلم او دلته مې چې ولیکه چې DOCUMENTATION ډاکومنټیشن څه شی شو صحیح شو اوس ما سره سره لیکه راکړه نه نه ده درکړي او که دلته راشي او دې باندې رایټ کلیک کړي اوس تاله هغه درکوي نه درته درکوي چې دا خو صحیح دی ولې راته راکړی ښه اوس ډاکومنټیشن څه شي ته وي تاسو سوال لرئ که نه چې ښه ورډ مونږ تعریف کړه چې دا مایکروسافټ افیس د پروګرامونو کوم چې د ورډ پروسیسر دپاره استعمالیږي
راته وایي شابه لایک سی وي د سی وي دپاره استعمالولی شو. سی وي موږ څه شي کې جوړولی شو؟ همدارقه موږ ویډینګ کارډ د واده کارډونه په دې جوړولی شو. آفرین. زه چې نیوز پیپر چې نیوز پیپر پی ای پی ای آر پیپر ګوره ما سره څه راکړه غلطي ما دلته ډبلیو لیکلی دی نه دلته اوس ګوره ښه رایټ کلیک کړه دلته نیوز پیپر لیکلی دی که نه خپله دلته اصلاح شو. همدا رقم چپټر بوکس څه شی چې تاسو ګورئ همداسې بوکس سټوډنټ کارډ سټوډنټ کارډ څه شو همداسې نور د دې په واسطه مونږ شاګرد دپاره یو کارډ جوړولی شو زده کارډ صحیح ده دا هم جوړولی شئ کورپوټ هم جوړولی شئ. اوس مثال که ما که تاسو کتابخانه کې پوښتنه وکړئ ما یو مجلې دپاره ډیزاین په ورډ کې کړی دی راشئ دلته د سپیسیله او صرف تاسو یو ښیم چې داسې ډیزاین په دې کې شي ښه او را به شئ دلته کورپوټو صحیح ده کورپوټ کې تاسو څه ګورئ ګوره ښه په څومره زبردست صحیح ده ګوره رڼا په نامه وه دې 500 افغانۍ تر غوښتې ما وله مفت وکړه ښه ګوره رڼا په نامه خپلواک کلتور هنري خپرونه ته وګوره څنګه د افغانستان بیرغ کې ورته راوسته بیا دا بیرغ وګوره په څومره ناشنا ډول باندې دا ټول تاسو ته را روان دي ګوره لومړی پړاو او ډیزاین چارې چا کړي دي نو وګورئ د رڼا په نامه څومره ښایسته ما ورته وکړه او 1 روپۍ تقریبا چې 10 میلټه مې په نیولي او بس پیسې راته راکولې غریب وو ما ورته چې نه پیسې راته مه راکړو صحیح ده. نو دغسې ډیزاینونه به تاسو یو موبایل ډیزاین دا موبایل کې ډیزاین کولی شئ دا کې ډیزاین کولی شئ چې تاسو یو لوګو جوړولی شئ نو دا دې دپاره ورسره استعمالیږي صحیح ده. اوس طریقې ښه وخت څومره پاتې دی 10 دقیقې پاتې دي څومره ښه تاسې زیرې په ما کړئ ښه چې دا درس مخکې لاړ شي. تاسو څه ګورئ ورډ څو طریقو تاسو ویډیوګانې کتلي استاد څو طریقې درته خلاص کړي دي ښه ما ګورم آفرین. اوس راځئ زه درته طریقې وښیم ښه ورډ مونږ څنګه خلاصولی شو. اول به تاسو داسې کار وکړئ د تاسو سره یو نه ښه اول ورډ زه څنګه خلاصوم وینډوز پلس اس څه شی وینډوز پلس اس ما پریس که که نه وینډوز کی پلس اس او زه دلته لیکم دا ګوره په یاد ولرئ ګوره دا درنه هیر نه شي ښه او ورته ولیکئ ورډ سمپلی ورډ ورته ولیکئ اول لفظ ورته ولیکئ تاسو سره ګوره راواخیسته او دې باندې انټر وکړه ګوره تاسو ته به ورډ خلاص کړئ درته خلاص یې که نه ګوره ښه ماته چې ډبلیو خو د دې نه شروع دی ډبلیو دې ټول نه شروع دی دې کې شامل دی نو لږ داسې مخکې لاړ شه چې ما ته اندازه ولګي چې آیا ته ورډ پروګرام غواړې ښه ډبلیو او آر بس درته چې بالکل په دې باندې کلیک کړه تاسو سره څه خلاص شو ورډ. دغه ساحه چې تاسو ګورئ دغه دې ته څه نوم اخلي ریسنټ فایل څه شی ریسنټ فایل هغه فایلونو ته ویل کېږي چې تاسو ځان سره سیف کړي وي نو په دغه ساحه کې به تاسو سره څه شي راځي نو د ښه تاسو ګورئ ښه دلته څه لیکلی ریسنټ او فایلونه هغه فایلونه دي چې تاسو ځان سره سیف کړي وي صحیح ده. بل دغه ساحه دې ته اوپن وینډو څه شی ورته وي اوپن وینډو څه شی دا به ونه هېرېږي که نه دا چې دی بلینک ډاکومنټ دی بلینک ډاکومنټ یعنې خالي یو ډاکومنټ یو څه کې چې موږ انټري کړو صحیح ده. اوس دې کې زه انټري کړی شم دا ما لپاره بلینک دی خالي دی څه شی پکې شته هېڅ شی پکې نشته او دا چې بلټن ده بلټن څه شی دی دا تیار ریډیمیډ راځي بس په کار دی هغه به تاسو سره څنګه شي راشي. اوس دغه تاسو سره ولې نه دی فایل دلته انټرنیټ ته ضرورت دی بس د دې ځای نه تاسو سی وي ار سره اخیستی شئ او صرف پکې دغه کړئ چې خلکو ته چې دا ما څه دی ما لیکلی دی دروغ ورته یې ښه خو دا به تاسو خپله لیکهدار باندې زده کوم ښه مونوګراف اخري کې تاسو لیکئ که نه که په هر پوهنتون کې یستی تاسو بېل څنګه لیکئ د هغې طریقې به درته وښیم دا ډېر یو انټرسټینګ کمانډ ده خو ډېر زیات وخت پکې که تاسو دا صحیح ختموئ یو کال کې به هم نشئ ختمولی صحیح ده دا اوس سند در سره واخلئ صحیح ده یو طریقه شوه بله طریقه وینډوز پلس اس ما بیا پریس کړه خلاصه مې نشته تر سیده راغلم دلته چېرته سرچ له او دلته ما څه وکړه ورډ
ورډ راغی رائټ کلیک او رائټ کلیک کې به چېرته راشئ اوپن لوکیشن فایل لوکیشن دا فایل چې چېرته پروت دی دا ورډ دا د دې دغه ځای ماته موقعیت راته وښیه یو کلیک به وکړه که نه ګورئ تاسو ته ډایرکټ هغه انتخاب کړه په دې کې ګورئ اکسل هم شته په دې کې اکسس هم شته خو څه شی درته وښوده هنسا څه شی درته وښوده دلته څه شی دی ورډ ښه تاسو وګورئ دلته رائټ کلیک چېرته رائټ کلیک او دلته به چېرته راشئ پراپرټیز ته ګوره صحیح ده که نه پراپرټیز باندې به کلیک وکړئ ګوره پراپرټیز باندې چې کلیک وکړ اوس مثال که دا ما وران کړه صحیح ده پوهېږې ته منه زه یو شارټکټ د دې دپاره جوړوم څه شی جوړوم شارټکټ اوس خوښه دلته شارټکټ کې لیکلی که تاسو خپل نوم اول توری ورکړو خو دا ښه خبره نه ده ښه صحیح ده اوس خپل نوم څنګه وکړئ دا د ډبلیو نه شروع کېږي زه باید څه شی وکړم ډبلیو ښه نو دې دپاره به زه اوس د کیبورډ نه واخلم سم هغه دوکان والا مې ځان نه جوړ کړی دی هر شی ګرځوم صحیح ده بیګ مې دومره دروند کړی وي ګوره ښه تاسو ته اوس زه دلته عملا وښیم ښه صحیح ده دلته ما دا مه وران کړه ښه زه یو بټن دلته پریس کوم ډبلیو ده که نه ډبلیو معنا ورډ ګورئ ما ډبلیو پریس کړه نور الټ او کنټرول به خپله راسره ولیکي ګوره اوس ورته راغی که نه ښکاري درته والا چې نه ښکاري درته وینډوز پلس دا علامه دومره ګوتې خو ما نه وي ګوره ښه صحیح شو دا زه بېرته ریورس کوم دا ماینس علامه وګورئ صحیح ده دا ګوره ښه زه راغلم دا ما یې څه شی کړ انټر مه کړ دا خو ما سره سیف نه شو زه داسې ورته کوم چې ما ته څه شی راوله رایټ کلیک او پراپرټیز کې دلته ورته څه شي ولیکه صرف یو ډبلیو ډبلیو دې ولیکه او راشه دا ورته اپلای یې کړه که نه اپلای دا اوکې ښه اوس د شارټکټ د لارې څه خلاصوم زه څه وکړم کنټرول پلس آلټ پلس ډبلیو ګوره که نه څه شی خلاص شو صحیح ده اوس خلاصولی شئ که نه ښه دا څو طریقې شوې دوه لږ اضافه کوئ را لکه نه ښه بل ولږ ښه بل وینډوز پلس آر چېرته راغلم وینډوز پلس آر دا په ذهن کې یاد وساتئ ځان سره په دې ذهن کې ولیکئ چې درې خبرې دي په دې ځای کې ورډ نه پېژني څه شی نه پېژني دا کمپیوټر یې نه پېژني تاسو به څه شی ورته ورکوئ وین ورډ ډبلیو آی ایل بیا هماغه ډبلیو آر ډي دا تاسو وایئ چې دا ولې ته په تمنا مشهور یې زه وایم چې حفصې ته به ماته یې چې واو خو حفصه به راته غاکه که نه په دلیل پوه شوې هر څه ما نه په ثبوت غواړئ ښه داسې نه دلته راته ناست یاستئ هسې وخت به نه ضایع کوئ صحیح ده ښه ته پوه شوې وده خو به نه یې ټیټ کښېنه ټیټ صحیح ده خفه غوندې ولې ښه ګوره ورته ښه زه دلته ورته لیکم چې ورډ ولاکه یې راواخلي ما ته یي چې once cannot find word make sure you type the name correctly and then try again صحیح ولیکه چې زما نه یې پېژندلی اوس ما سره په صنف کې مثال که نفیسه نشته صحیح شو او زه یم چې نفیسې تاسو یو بل ته سره ګورئ چې دا د باندې څه شی وشو صحیح ده ولې نوم ما غلط واخلې دلته موږ سره نفیسه موجوده نه ده ښه ما څه شی په کار دی ما ته وین ورډ ورکړئ ډبلیو آی ان ورکړه ډبلیو او آر ډي ډبلیو او ښه او آر ډي او دا پریس کړئ که خوښېږي که خوښېږي نو تاسو یې خلاصولی شئ دا د بلې طریقه در واخلئ دا د دې لپاره چې تاسو استادي کړئ کله شاګردانو ته نو بس دا سره یاد وساتئ اوس دغه ټاسکبار نه زه غواړم چې خلاص کړم ټاسکبار نه څنګه کولی شم رایټ کلیک صحیح ده او راشه چېرته ټولبارز له په ټولبارز کې ایډرس ستا ادرس کوم ځای دی کور دی چېرته دی دم کلی او د خوړ غاړه ما غوړ غاړه صحیح شو دې باندې کلیک وکړئ دلته ګوره ښه ما درې ځایونه درته وښودلي که دلته تاسو ورکړئ چې ورډ انټرنیټ له به مسله ځي ما ته تا باندې څه شی وشو صنف کې د مروه په نامه څوک نشته او ته غږونه کړئ چې مروه لیونی خو نه
چې نه صحیح ده بس زه به د دې لپاره خپل نوم ورکړم چې وین ورډ دی صحیح ده په وین ورډ باندې پېژني وین WORD او دا پریس کا بیا راشه غلط مو ورکړی که نه وین WORD او دا پریس کا څه شی وي تاسو ته خلاص کړل او که خلاص نه کړل دا ډېرې طریقې ولې یو کس به پوښتنه وکړه د دې لپاره چې تاسو ته هر رقم طریقه بس معلومي د پروګرام خلاصولو لپاره دی تاسو له یو اپورچونیټي یو موقع درکړې دی یو چانس یې درکړی دی سیده 2 نیم کافي دي خو په دې باندې ځان پوه کړئ بل زه راځم CMD ته چېرته CMD وینډوز پلس R او دلته ما CMD ورته ولیکله چېرته راغلم CMD ته اوس په دغه ساحه کې تاسو ګورئ او وینډوز پلس R بیا به CMD ورته ولیکئ او وینډوز پلس مثبت علامه پریس کړئ او دلته ورته ولیکئ چې سټارټ ST دا باندې ډېر وخت نه دی کړی رانه هېر نه ښه START سټارټ څه شو یو سپیس ډبل سپیس به ورکوئ سیده او ورته ولیکئ چې ورډ WORD او دا به څه شی کړئ ما ته څه ما درته چې 3 ځایونه دي هلته به موږ څه ورکړو آفرین اوس تاسو ته پته ولګېده چې بالکل START سټارټ او یو سپیس مه ورکړه بل سپیس او وین ورډ اوس بیا خلاصوي د هغه پلار مې خلاصوي سمه ده هغه 3 ځایونه درته پته ولګېده ښه صحیح سوال خو نه لرم که تاسو لرئ او ما نه پوښتنه نه کړئ غاړم بنده ګوره خپله روزي اوس ګوره طریقې ګوره زه روان یم ښه سټیپ ښه صحیح ده ګوره یو طریقه دې هم راته وښوده ګوره علم کې مې اضافه والی راغی ښه اوس ګورئ د دې لارې ما خلاص کړ اوس just write on desktop and go to where new او تاسو راشئ دلته شارټکټ مونه جوړوي زه ورته شارټکټ ما نه دی په کار به دا مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ ګوري که نه دا راواخله دلته په څه نوم زه ورته نوم دې همدا وي او راشه په دې باندې یو کلیک وکړه ډبل څه شی شو هغه دې کې څه فرق شته خو بس دا ورډ دی واقعا ورډ دی راته خلاص یې کړ تاسو به شمېرئ نه او بس روان یو ښه بل زه رایټ کلیک او راغلم دلته د نیو نه او زه دلته ټکسټ ډاکومنټ اخلم ټکسټ ډاکومنټ دا ما څه خو هېڅ شی نه دی ځکه په دې باندې کلیک کړم ما ته څه نوټ پیډ ته یې راوستم زه ورته یم چې د نوټ پیډ په ځای باندې څه شی کړه ما ته ورډ خلاص کړه ګوره ښه رایټ کلیک او راشه رینیم او د ټکسټ په ځای نه دی دلته ورته دلته راشه د ټکسټ په ځای DOX DO څه شو دلته ورته یا داسې وران کړئ په دې ځای نه داسې دا لرې کړه ښه او دلته ورته ولیکه DOX څه شو او دا پریس کړه دلته ورته چې یاس تاسو ته وګوره ورډ راغی که نه تاسو په دې باندې چې یو کلیک نه شئ کړی نو بلا خو نیستې وایي وګوره نور بله طریقه راشه دلته چېرته سټارټ مینو ته او رایټ کلیک دلته ال پروګرام ښه رایټ کلیک به نه وایي سیده او دلته به صرف په دې باندې لیفټ څه شو او په دې کې ګوره ښه تاسو سرچ خو مو ورکړه دوه وخته سرچ کې مو ورکړه موږ ته یې راوواسته دغه غاړې ته چې دا دلته موږ سره راغی دغه ته چارم بار ورته ویل کېږي څه شی چارم بار ګوره موږ سره یو سرچ دلته راووته او یو هلته خو دا همغه سرچ دی چېرته راوستم بس دې کې همغه ورته ورکړو چې WORD او بس ورځه پوه شوې په دې باندې بله طریقه راشه رایټ کلیک دومره ډېرې طریقې دي چې ستړي به شئ ټکسټ ډاکومنټ ما سره یو دغې ویل عایشه د نوم ده عایشې ویل چې زه دا DOX خو ما له نه زده ما نه خو ډېر DOS ما به لیکلي هغه خو بیا نه شي رایټ کلیک کړه او اوپن وید له راشه یو دا اوپن وید دی او بل دا اوپن وید دی صحیح ده او راشه دلته مور آپشن له او مور آپشن کې دلته راشه که نه په دې باندې ورډ ډیسکټاپ دې باندې کلیک وکړه څه شی درته خلاص شو پوه شوې په دې باندې نور لاړ شم نو 50,000 طریقې دي باور وکړه چې ډېرې زیاتې طریقې دي اوس تاسو ته پته ولګېده ښه چې د ورډ څخه ګوره ښه دا اوس ما سره همغه ټکسټ دی او څه شی راته خلاص صحیح ده دا
په مثال د داسې دی لکه مثال که چې زه اوس واوره ده په واوره زه لاړم څه شو هغه خاپونه ما پاتې شو دې باندې خاپونه پاتې زه پېژنم چې په دې باندې مثال کا که چېرته جناور پتلی د جناور پته راته لګي که چېرته انسان پتلی انسان خو څپله کېږي او په مثال پوه شوې understood completely any question any suggestion ask me please پښتنه وکړه شابه دا ویډیو به زه سټاپ کړم اوس رانه پښتنه وکړئ